د دې شیانو ضرورت پیدا کیږي. قدرمنو کوشش وکړئ چې هغه پکې چې تیر کال تاسو بالخصوص د چتی پکې چې کوم دي دا چت پکې اکثره وخت دا خوځيږي را خوځيږي او د کال په تیرېدو سره هغه کوم نټ چې ورکول کیږي هغه سست شي. نو د هغې سستوالي په وجه باندې په بعضې وخت کې چې دا پکې کله په موسم کې راشي او تیز شي نو هغه نټ نور هم سست شي او درز راوغورځېږي. خدای ناخواسته که چېرته زمونږ او ستاسو ماشومان خویندې ورونه دا ورلاندې پراته وي او کومه بده پیښه ونه شي نو قدرمنو لیدونکو د احتیاط په وجه باندې یو ځل خپل پکې د مخکې د لګېدو نه چې تاسو یې سټارټ کړئ ویې لګوئ، یو ځل یې صفا سوتره یې صفا کړئ، د هغې نه وروسته یې چک کړئ، ویې ګورئ